یو باس استاسو په مخ کې چې شیطان زړه کې دا خیال وکړو چې د آدم علیه السلام ته په نه سجده کولو باندې زه عمر له تباه شم، اوس چې دی هم مانه په دې جنت کې پاتې نشي. نو چاله جوړ کړو چې دی دواړه به دا دانه څنګه وخوري. نو په دروازې د جنت کې اوس په دې کې درې قسمه روایت دي. یو روایت دا دی چې دا شیطان خو کافر او د کافر جنت ته ننوتل چې دي دا خو نشته. نو دی دننه څنګه لاړو؟ دا بی حوا او آدم علیه السلام ته قسم وکړو. روایت ډېر دي خو بهرحال صحیح روایت دا دی چې دی په دروازه کې ولاړو او هغې دواړو ته قسم وخوړو. اوس دا قصه چې دا خدای پاک کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور. دې دواړو ته قسم وخوړو چې زه تاسو ته ستاسو د ښېګړې خبره کوم. دې دواړو دا خیال وکړو چې داسې خلک به وي چې قسم په دروغه خوري. دې یو شي دې دواړه پریشان کړل چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري. اوس عزیزانو دلته یو ټکی واورئ. نن د انسان شیوه دا ګرځېدلې ده چې په هره خبره باندې قسم خوري. په هره خبره بیا یې شیوه دا ګرځېدلې ده چې خبرې د پاسه به وایي چې ښځه د 15 کاڼي را باندې طلاق کوي. خاص کر بیا پښتون قوم کې دا عذاب ډېر زیات دی. نو قسم چې سړی وخوري د هغې څه علاج شریعت ویلی دی. او که دې په دروغه باندې 15 کاڼي ښځه دې را باندې طلاق کوي د دې عمر له علاج نشته. عمر لا یو علاج دی چې هغه قرآن ښودلی دی چې کوم سړی چې ښځې له 3 طلاق ورکړي نو دغه ښځه به بیا دته کله روا کېږي؟ دا به دته هله روا کېږي چې حتی تنکح زوجا غیره، چې دا ښځه بل سړی په نکاح کي او بل سړی ورسره شپه تېره کي او سهار له هغه طلاقه کي او هغې نه بعد بیا عدت تیر شي نو بعد بیا دې ړومبي خاوند ته روا کېږي. اوس داسې بلا څوک پښتون وکړي. نو زه وایم چې تقریبا پښتانه په دې قهر گرفتار دي چې طلاق یې ښځې ساتي. بیا به راشي ما ته بس دی پوه نه شم خولې نه مې وتي دي او پوه نه شم چې غصه کې وما. نو ښځې له خو طلاق سړی په غصه کې ورکوي که نه په رضا څوک ښځه طلاق کوي څه؟ مسله دا ده چې غصه خو لا څه کوي که په نشه کې وي او ښځې له طلاق ورکړم پې طلاقي په نشه کې چې ځکه چې د نشه کوله ولې په یو سړي باندې ښځه نه طلاقېږي چې هغه لیونی وي بلکل مرفوع القلم وي او ځان باندې نه پوهېږي نو که هغه یو دوه درې ووایي نو دا نه کېږي د لیوني طلاق نه کېږي. باقی خبره دا ده چې د دې نه سیوا که په ټوکو کې ووایي په ټوکو کې هم پې طلاقېږي.
نو دې لپاره خدای لپاره دې بلانا ډېر ځان ساتي ځکه چې نن دنیا پر دې قهر کې گرفتار دنیا دسې خلق معمولی ده چې ژوندي زبرګان ښکاري او د خولې نه دا بلاوتي او علاج بیا نه نو د دې وجه نه د دې خبرې متعلق به ډېر زیات خیال ساتئ د طلاق ټکی مه کوئ قسمونه بېجا خوړل چې دي دا مه کوئ د دې انجام او نتیجه چې دا هغه بیا ډېره زیاته خراب وي نو د آدم علیه الصلاة والسلام دی دا یقین نه راتلو چې په دروغه به څوک قسم څنګه خوري یقین نه نو هغه نیمه دانه بی بی حوا وخوړه او نیمه دانه آدم علیه السلام وخوړه حالات د جنت بدل شو او حکم ورته وشو چې تاسو د جنت نه وځئ جنت نه ووته بی بی حوا په جده پرېوته او آدم علیه السلام په سرندیب باندې 300 کاله جدا و 300 کاله د الله پاک د قانون د یو ټکی خلاف ورزي شوی و نو 300 کاله آدم او بی بی حوا جدا وساتل او ورته چلم وخودو چې په تاسو دواړو برحم اله کیږي چې تاسو زما تر څو پورې خوښئ نو تاسو به دا وظیفه وایئ چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا دا وظیفه به وایئ ربنا اے رب زمونږه ظلمنا انفسنا مونږ په خپل ځان زیاتی کړی وان لم تغفر لنا وترحمنا که تا راته بخنه او تا را باندې رحم ونه کړو نو لنکونن من الخاسرین مونږ به شو د نافرمان کوونکو نه 300 کال آدم علیه السلام او بی بی حوا دا وظیفه کړې وه دې ځان ته وګورئ قدم بیرته د الله د حکم خلاف ورزي کیږي قدم بیرته قدم بیرته چې دې جماعت دروازې نه بار وځي او چې قدم ږدي نو د خدای د حکم خلاف ورزي به ګوري چې بیا بل قدم ږدي بیا به ګوري چې بل قدم ږدي بیا به ګوري چې سړک ته وځي او دا غټ سړی وګوري بیا به ګوري قدم بیرته وایا داسې خلق بم جنت ته او داسې خلق به هم چې دی بخلی کی خبرې چې کوي ته هغه خبرې واوره ځان ته به د نظام الدین اولیاء زوی وي په ځان به د بزرګۍ جنډه ودرولي خبرې چې کوي خو څه غول بخوري نو نیکان خلق خبرې چرته غلطي کوي او د نیکانو خلقو خبره به د یار نه بل چا سره وینا رحمان بابا وایي چې کوم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم کوم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم سلطو بیږي په هغې کلام زما تا نه بغیر چې زه بل چا سره خبره وکړم په هغه خبرو مې د سلطو بیږي تا نه بغیر به بل چا سره خبره هم نه کو
کم کلام چې زه بیتان چا سره وکړم سل توبې دي په هغې کلام زما بیا بل چاته به ګورم نه څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري آینه ناصفا د صفا نه ده د یار نه به بغیر د بل چا مخ ته ګورم نه 24 घंटे به دی که په تصور کې وي که په خوب کې وي که په ویښه وي بس ستا نظر به هم د یار په مخ باندې داسې هم څوک تېر شوي دي او که نه ما او تا غوندې خو نه زمونږ غوندې وو مونږ خو چې ماسپښین د مانځه نه جومات نه وځم د جبرائیل علیه السلام په تمه یو چې مونځ مې وکړو جبرائیل نه دی راغلی که 2 رکعته نفل وکړم د جبرائیل علیه السلام په تمه یو هغه یو سړی 100 کاله عمر یې نو 100 کاله یې مونځونه ډېر کړي نو زړه کې وایي چې یاره چې دا ما ته به خدای کم جنت جوړ کړي ما خو بې خوتو په منځونو کولو باندې د شپې خوب ګوري په خوب کې جنت ته لاړو یو ملایکه یې ولیده چې هغه په یو خوا خدای ته ولاړه وه دی ته تپوس کوي چې کله نه داسې ولاړې هغې ورته وایي چې لکونه کاله وشو چې کله نه خدای پیدا کړې مو ورته ولاړې وی څه په پته م پوهېږي وی والله که پوهېږم چې قبله یم که نه خو ستاسو ته څه یقین شته چې دا ستاسو منځونه خدای قبلوي یقین شته دغه منځونه کېدی شي چې د قیامت په ورځ په دې مخ در وویشتې شي زرک شه تا منځونه دې لپاره نه کول چې خدای ته خوشحال شي تا منځونه دې لپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي نو خلکو درته دنیا کې ښه سړی ووایي اوس ما سره دې څه حق نه دی پاتې ځه نو عزیزانو د دې وجې نه په ایس عبادت باندې غرور نه دی پکار په ایس نیک کار باندې غرور نه دی پکار چې ته دا ووایې چې ما دا نیک کار وکړو بس زه زبرګ شوم زبرګ مرګ نه دا زمونږ ګیري دي والله العظیم دا هغه د طالب خبره ده چې یو خان ورته وایي ملا صاحب وایي ستا دا ګیره ښه ده که ما د سپي دا لکۍ ښه ده وی خان ما ته پته نشته وی ولې وی که دې ګیرې ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان یې تیر نه کو نو بیا دا ستا د سپي لکۍ ته ښه ده تاسو خیال راغی اوس ګیره دې پرېښې ده نو د دې دا معنا نه ده چې چېرته ګیر خریلی وګورې نو مخ ته پټ بعضې دغه داسې دي چې چا ګیره کله کړي دي ګورې لوپټه داسې په مخ راواچوي لکه دا ښځې چې سړی وګوري که نه په مخ لوپټه راواچوي ولې وایي سنتونه یې دغه کړی په ارام کښېنه په ارام کښېنه ځان به د سپي نه هم بدتر ګڼې د سپي نه هیڅ پته نه لګي چې د هغه منظور نظر څوک دی هیڅ پته نه نو دې وجې نه د خپل ځان به هر چا نه ذلیل ګڼې خوار به یې ګڼې پلیت به یې ګڼې بعضې سړی راشي پوښتنه کوي چې یاره جي هغه پلاني ملا کې دا عیب دی نو زما مونځ ورپسې کېږي یا ګیرخریلي پسې مونځ کېږي زه دا فتوه تاسو راکوئ اوس چا چې ګیره کله کړي هغه پسې مونځ کېږي
ولی ګیره چې نشته اوس تاسو د زړه کې وګورئ دا ګومنځ کړي چې تراشه او یو سوډر ولاړی په مصالحه باندې او داسې ورته وایي ته څوک مخکې کړی دی داسې به وایي که نه به وایي ته څوک مخکې کړی تاسې کړی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې علاج ښودلی چې ته ځان د هر چا نه خراب ګڼې هر چا نو چې ته راشې او بیرخریلی مخکې یا ته راشې او تا یو سړی په یو ګناه لیدلی په زنا دي لیدلی په شرابو څښلو دي لیدلی او هغه مخکې په مصالحه ولاړي او تا وویلې چې وایي تا پرون دا ګناه کوله او نن زه ده پسې نو د دې دا معنا چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو که نه چې زه زبرګ یم او دا پلیت دی نو دا غرور دی چې دا غرور دی چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو دا ګناه به عمر له نه معاف کېږي عمر اره یو ګناه به په قیامت کې معاف شي لیکن د غرور ګناه به تر قیامته پورې چې توبې وباسې نو نه به معاف کېږي چې ځان ته غټ وګورئ دا یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا خلف كل بر وفاجر منځ کوئ رستو د هر نیک او د بد نه که نیک مخکې ولاړو خو نورو نه لا نور او که یو مردار ستا په مخکې مرداري کړې وه هغه په مخکې ولاړو په مانځه او نیت دې ورپسې ونه تړلو نو تارک الجماعت ملعون د جمع ترک کوونکی شیطان دی ته به د شیطانانو په صف کې په قیامت کې ولاړې ځکه چې تا ځان ته غټ وکتل یو قسم ملا پسې به مونځ نه کوي چې د هغه عقیده ټیک نه یو ګناهګار دی او یو اعتقادي سړی دی عقیده یې ټیک نه نو هغې پسې به مونځ نه کوي مثلا ستا د عمل پرې ډک دی دا قسمه خلقو نه یو سړی دی او په زیارت کې ناست دی دا ما ډېره تماشې کړي دي خلک راغله هغې ته وایي چې جھک جاؤ ادب کا مقام ہے جھک جاؤ نو خلک قبر ته په سجده وغورځوي چې قبر ته سجده وکړه نو د الله نه سوا غیر الله ته سجده چې ده دا کفر دی نو د هغه کار ټوله ورځ دا دی چې خلک کافر کوي نو هغه پسې مونځ بلکل نه کېږي داسې سړي پسې به مونځ نه کوي چې د چا اعتقاد دای یا د چا اعتقاد دای دا دې ته کې غوږ کېدی زمونږ د ملک دا قسمه خلق هم شته اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے وہ اللہ سرا سشے اللہ سی وہ توحید دے اور سرا بس یہ ذات ہے کمونگا تاسا اغسطل پکار دی نو جناب محمد رسول اللہ نہ بیاجا نو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه مقام ورکول چې د خدای بې عزتي پکې وشي په دې سره کافر کېږي نه ها جی اوس دا ویل
چې الله معطي وانا قاسم، الله ورکون کې دی او زه تقسیمون کې، الله د دین راکون کې دی او زه تقسیمون کې. دا جایز دي، دا حدیث کې راغلی. لیکن الله سره سړي کسدي خو تاسو خیال راغی. نو یو دا قسمه خلق دی چې اعتقادي طور داسې د اسلام نه باري دې خلکو پسې مونځ نه کیږي، او چې اعتقادي ټیکي او ګناهګار هر څومره وي هغه پسې مونځ کیږي. ځان نه د بزرګ جمیل زامن مه جوړوئ. خو چې مسلمان قدرې وي او ګناهګار هر څومره یو مخکې ولاړو، زه کله کله چېرته پېښ شمه، اوس خو خیر دا د خپو د درد د وجې رانه جمع هم ډېرې پاتې دي، خو چېرته پېښ شمه نو په ډله کې چې داسې تازه ګیره کله کړي مخکې کړه، نو دا شیخان میخان چې ما سره نو ورته وایي دا څه کوئ، په خپله به مخکې شوي وئ. مال په خپله خو زه کېدی نه شومه او تاسو مې ځکه نه کولی چې لږ ستاسو دا نفس مړ شي، نفس دې مړ شي. نو زمونږ نفس غټ دی. مولانا وی نفس ما را کم طرز فرعون نیست، نفس ما را کم طرز فرعون نیست، لیکن رعون ما رعون نیست. وی زمان نفس دے دے فرعون نکم ندی، دمر فرق دے چا اغا سر فوج و ما سر فوج نشتا، کنی زمان نفس پورا دے فرعون نفس. تاسو خیال دارے نو د دې وجنه عزیزانو دې ته به ډېر خیال کوئ. چار شی به ځان نه ښه ګڼئ، هر اله به نیک کېږي او اله به بزرګ کېږي او اله به خدای ته نږدې کېږي. دغه مسلکو د علماء دیوبند دغه مسلک مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دیوبند یو معمولی چڼی به راونیو او هغه به یې مخکې کړ، په هغه پسې به یې مونځ کول. علما به ورته وایي چې حضرت دا علما دي ته پخپله هغه به وایي یہ طالب ہم سے اچھا ہے، یہ جب رستے پہ جاتا ہے تو اس کے سامنے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ہمارے ہاں نہیں بچھاتے. دا طالب چې دی دا ښه دی، دته ملایکې وزرې غوړوي او مونږ ته یې نه غوړوي. مسله دا ده چې کوم طالب د دین په لار کې وتی او دین زده کوي دی چې په لاره ځي نو ملایکې ورته وزرې غوړوي. دا طالبان چې دا ستاسو په کوڅو کې وظیفې غواړي دا تاسو نه په کروڑ درجې اوچت دي، په اربونو درجې تاسو نه اوچت دي چې دا ستاسو په کوڅو کې وظیفې غواړي. زه هغه وظیفې هم ګورم چې تاسو په ټوکری کې ورچولي، هره ورځ ګورم، یوازې نه سکمه هم ترې لږې لږې. یو جینۍ کور کې ونه د شپې چېرته ماسته جوټه کړي دي سپي، چې سپي جوټه کړي دي نو د مستو کټوی ټوله جوټه کړه. نو لور ته وی بچیا تو وای ما طالب کراغه غلې ورکا بیا. نو هغه طالب چراغه د مستو کټوای ورکړه دا یو سه مولا صاحب جمعات ودا خو ځنه شمړې مانه به ماته شي. نو هغه خپل لور ور سره کړې دا غیر راوړه جمعات. نو مولا ته پښتنه کوي چې تاسو وظیفه هم نه ورکوي، دا نن هم د مستو کټوای څنګه راوړه. وی استاد سپي جوټه کړې وه بیګانو مور مې ویل چې تو یې وایي یم مولا لرې اوسئ. ویلې ښه مولا مناړې غوندې وه کټوی د ځمکې راوویشته ماته یې کړه. نو جینۍ په جړا شوه، چې په جړا شوه نو ویل ولې جاړې، خو یا خوړلې او یا ماته کړې نو څه پې. ویل مستو پسې نه جاړمه، دې کټوی کې به مې نیا د شپې متیازې کولې، نو انیا به مې وهي چې د ما د متیازو کټوی دې ماته کړه. دا ستاسو وظیفې هم ګورم.
تاسو خیال راغی د جمعات چې کوم قدر د ستاسو په زړه کې ما ته هغه معلوم دی د طالب او د چڼي او د امام چې کوم قدر دی ما ته هغه معلوم دی تاسو خیال راغی په دې هر څه د پوهېږم دا تمې مه کوئ وروره چې کې نه او مه په دې تمه کېږئ چې ته مړ شې او په قبر دې زه ودرېږم او دعا وکړم چې دعا وکړئ چې خدای اته واړه جنت ورکړي نو کوم مولا چې دا وایي چې خدای اته واړه جنت ورکړي نو هغه ته وایي چې خوله دې ماته شه اته واړه جنت دې چې دله ورکړه مونږ به کوم خوا ځو خل بل خو اته جنتونه دي که نه نور خو شته نه ته اته واړه جنت دې له ورکړه په دې نه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو طالب په ایمان کې ډېر حریص و ډېر حریص خدای دی مسلمان شي لیکن هغه ازلي بدبختو نه کېده چې نه کېدو د ده زړه کې دا راله چې که دی نه کېږي په قیامت کې به څه چل خو قومه څه شفارس به کو الله ورته وایي انک لا تهدي من احببت انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ته چې چا سره مینه کې هغه ته هدایت نشي کولی هدایت د الله خوښه ده چې چاته یې وکړي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من دا د خدای کار دی چې څوک په هدایت باندې نو د دې وجه نه ډېر خیال کوئ ډېر سوچ کوئ ټول عمر به د عبادت کړئ چې ستا او د جنت په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي یو لیشت ناګانه به درنه داسې کار وشي چې بیا به ستا او د دوزخ په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي خبردار چې په څه شي غاویره نه شي زما یو نیکه کېده نیکه زما پلار ته وویل ترونو ته مې چې هغه ورته په آرام کښېنه چیله کېږي اوس څه مطلب نه کوټه جوړه کړو زه چیله کېږم چیله پېژنئ چیله دې ته وایي چې په کوټنۍ کې کښېني او بس عبادت کوي یو دا د تبلیغ والا او چله ده چلې له دوی داسې زور هم ورکي ته پوه شو په خبره چله یې لګولي او خیال کوئ خدای ته ګورئ هر وخت په خوف الایمان دې ټکي ته ووایه الایمان بین الخوف والرجاء ووایئ ټول الایمان بین الخوف والرجاء ایمان چې دی هغه د یری او د امید په دا منځ کې دی څه شي کې دی د یری او د امید په دا منځ کې دی ډېر خیال کال دې لګولی شل کاله دې لګولي عمر دې لګولی ډېر خیال الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د امید او د یری په دا منځ کې دی د رحم به هر وخت امید لري او د قهر نه به هر وخت څه کېږي یریږي نازمانی کوي چې زه چیله کېږم ایو په آرام کې چیله کېږم کوټنۍ ورته جومات سره جوړه کړه چیله شو یو څوارلس ورځې چې تېرې شوې نو چابار आवाज وکړو چې ای شیردل ماما الماسای خو چا په کوتک وویل په سرو وینو یې رنګ کړ پاپریدای چې بکې چې د شیردل نوسی چا ووالو په سرو وینو یې رنګ دا امسا په وګړه ووتو د چیلې نه ویل چې دا چا ووال دی مول ماسای دی د پاتې شروع شو خلک راټول شو چې ما ابا چیلا دې خرابېږي وایي چې چیلې به کار کې وړکه یې مړ کړه وایي په ایمان مونږ داسې یو که نه یو ټول جومات وایي ټول داسې یی که نه یو بجلیګر ملا پسې جمعې مونځ هم کړی دی کور ته لاړې او ګیم ګمنځ کړي دي او چا بار اواز وکړو
چې هغه چیله شوی چې د هغه خنوسۍ چاواله سرې ویني بل چا چې راوتې ګیره دې په یو ځای او ته په بله ځای او وښکي دې په بله ځای کېنه د سوټای زویا دا بزرګي دی ته وایي دا خسړیتوب دی ته وایي مونږ ښه منه یو د پیشو روڼه یو وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یې پېښه مونږ قسم په خدای چې هغه یو تر هغې پورې ښه سړي یو زبرګان یو نیکان یو چې مږه راته نه ده معلومه چې مږه وګورو بیا د ځان تماشه وکړو په مونږ امتحان نه دی شوی اوس زه به دا وایم چې والله که زه پردو ښځو ته وګورم نه ګورم زما هغه غور نیکه چې د قبر نه راپاسي والله که په دې ایمان ټینګ شي او بیا په پاکستان کې به ټینګ شي خدای راستي دا تاسو ګیرو یا دا مې سپین ګیري کتلي یې داسې چې تېره شي کوس پاس ورته ګورئ ما سره روانو یو زبرګ زمونږ د دې جومات ملګری و روانو ځان به ډېر ما ته به وایي چې تا ناړي یې ته ډېر وران یې او ته اکو بکو یې ما ته به ویل ته اکو بکو یې نالښه ده روانو په لاره او په خدای باور وکړه د سلو لوټ پروت غړپ خپه یې پې کېښوه او ځان یې پې بودري کو او راواغسته او په بډه یې ووایه چې داسې لږ مخکې لاړو ما غړپ دې بډې ته لاس واچولو ملا ناړي څوک دی ویل څوک دی ما زما په مخکې ماشومې نه لوټ پرېوته او تا په بډه ووایه نو وایه زما دا خبره رښتیا شوه که نه چې پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه نو مونږ تر هغې پورې زبرګان یعنې تاسو په ایمان ووایئ چې کوم کور کې مړی شوی مړی ښځه کونډه شي مور بوره شي ماشومان یتیمان شي او ویرونه کېږي لګیا یې پکې او خیرات یې کړی تاسو مونږ ورته ناست یو دا نوړی په خولې منډئ که نه منډئ څلوېښتی ته چې لاړ شي هلته های های کېږي دا نوړی په خولې منډئ که نه منډئ کوم ځای کې چې ښځه کونډه او مور بوره شوه او ماشوم یتیم ته زه ګورم زما دغه پلار د بیړه په قبر کې تباه شي چې په دغه ځای کې ما مال او بس کلم خوند راکړي او بس کلم الحمدلله ستاسو دعا ده خدای د دې نه ساتلی ودونو نه یې ساتلی اوس یو جنج تېرېدو دلته په لاره زما مخې 12 بجې وې که 11 نیمې وې لاره دي او دغه دي او کیمرې لګېدلې دي په ډاټسن کې د هغه جنګ فوټو او د ښځو فوټو په سرک وباس کیمرې لګېدلې ویډیو جوړی لګیا دی او کیمرې لګېدلې او په ښځو له په لارۍ کې ډمان کېنولې دي او ښځې لګیا دي دغه دغه کوي اوس ناله غریبی ده او چینی ګرانه شوه چینی دی خدای پاک په 1,00,000 روپۍ بوری کې چې د لټې ټکوئ او شنې چای نشئ څکلی چې ډاکټر درته وایي چې شنې چای والا پخې کوي دا بچ کېږي کینې مري او د شنو چای د چټاکۍ چینی وستې نه او سړی مردار شي په 1,00,000 روپۍ بوری شي دا قوم د دې قابل دی هغه کومه ګناه ده چې دې قوم پرېښوه په فلحال په پاکستان کې کومه ګناه ده چې ګراني راله دا یو عذاب دی په پاکستان راځئ چې دا پلانی ګناه پکې پرېږدي چا پرېښې ده کومه ګناه ده د دې غریبو په کور کې وګوره د مالدارو په کور کې وګوره د سرمایهدارو په کور ټوله شپه پکې ډمتوبي ټوله شپه اوس پکې دا بل شی راغلی دی دا جالی غوندې څه ما نه تاسو هم ښایي نامه خو یې درځي ډیشنټینا په ډیشنټینا کې هر څومره ملکونه چې راکاږي یو ملک پکې داسې دی چې کمپلیټ بربنډې ښځې پکې ښایي
اته وګوره د دې ټولو په کورونو لګېدلي دي که نه دي لګېدلي؟ قسم په خدای چې ټوله ورځ د لاس ټاټکې او مزدوري کوي د هغه په کور هم د ډیشنټینې جالۍ لګېدلي. رکې که د دې قوم د خدای بیخ بنیاد وباسي هلته چې چېرته ګوټو بدلي. دا څه د سړي لامل دي؟ یا دا د دې قابل دي چې دې ته سړی وایي چې ما اوس داسې کوئ دا واورئ چې کوی په غاړه یو سړی ولاړي او وایي چې زه ټوپ کوم، داسې ورته مه وایي چې ما وایي څه کوې ټوپ کومه پرست ملت ټېله ورکړه چې غړم دې شي او ورځي او مردار شي. نن سبا داسې وخت دا به چاته نه وایي چې ما الټه دې د دې ځای نیسي، که ورته یې شابه ا دې دوست دی. دا د هغه آدم علیه السلام اولاد دی چې کوم آدم علیه السلام ته د الله تعالی په یو نري غوندې ټکي خلاف ورزي باندې 300 کاله د ښځې نه جدا ساتلی، 300 کاله او 300 کاله دا وی چې ربنا ظلمنا انفسنا وخرای ما پزان زیاته کړي دي وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا کپ ما دې بخناو نکړه وترحمنا ورحم دې نکړو نو لنکونن من الخاسرین. عمر لبتواشه دا د آدم اولاد ستا هغه آدم چې تته پیدا ابتدا د انسانیت وا په یو خلاف ورزي کې الله ور سره دا وکړه ستا قدم بیرته خلاف ورزي دي پته نه لګي چې څه به در سره کي. نو الله دې رحم وکړي او خدای دې فضل کوي. که د خدای فضل او مهرباني نه وه موجوده عمل د پاکستان چې دی ترو او که ملا دی او که پیر دی او که زبرګ دی او که پلانې دی او که پلانې دی. اخبار کې راغلي شیخ جنید صاحب کې زیارت وایي چې د مزاراتو بې حرمتي وشي، د زیارت بې حرمتي وشي. نو دا خلک ګرم چاله د مزاراتو بې حرمتي وشي. دی خو وګورئ شیخ جنید صاحب کې نه چا جنډه غورځولې ده، نه چا غلاف سوځولی دی، نه چا څه کړي دي. دا اخبارات ته خدای پاک په خپل عظیم قهر گرفتار کی. دی همیشه شر له هوا ورکوي او فساد له هوا ورکوي، هېڅ نه دي شوي. دی خو وګورئ بی بی عایشه څوک وه؟ پیغمبر بیبي وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن چې دی د بی بی عایشې په کوټه کې شوی، دا د هغې کوټه وه. نو بی بی عایشه به د پیغمبر زیارت ته چې راتله نو بی بی عایشه وایي چې زما مخ به بربنډ و ځکه چې پیغمبر زما خاوند و. بیا چې ورسره ابوبکر صدیق دفن شو او بیا به بی بی عایشه ورغه نو بیا هم وایي چې زما مخ به بربنډ و ځکه چې ابوبکر زما څه پلار و. چې حضرت عمر ورسره دفن شو او بی بی عایشه وایي چې زه به د پلار او د خاوند قبر ته لاړم نو مخ به مې پټو ځکه چې حضرت عمر پردی سړی او ما د هغه د قبر نه به سطر کول. ټیک شو شیخ جنید صاحب ته ورشئ 24 ګنټې کې نه ګیر چاپېر ښځې بربنډې ناست دي 24 ګنټې. او شیخ جنید صاحب بذات خود دومره لوی سړی و چې دا د حضرت آدم بنور رحمت الله علیه خلیفه و. دا دومره عظیم اولیاء او بزرگ د زمانې تیر شوی دی. نن ورشي ښځو هلته سال جوړ کړی. ټیله بلیسار سره زیارت هم لیدلی که نه؟ که مازدیګر هم نه خفه وي نو ورځئ لیدلی کله هم داسې اړه خفه وي شیخ صاحب اړه دې تیاروي نو داسې لږ لږ تماشه کوه. د بلیسار د قلا په دې ګوټ کې دا زیارت وګورئ او دلته ښځې وګورئ. که سبا چا وویل دلته چې دلته د ښځو سال جوړ کړی دی نو بیا به وایي چې هله د زیارت بې ادبي وشي. او په شامي روډ باندې چې ټوله شپه زنا کېږي د اسلام بې حرمتي نه کېږي، شراب پکې څکلی کېږي او ښځې په زانګوګانو کې دغه کوي، د اسلام بې عزتي نه کېږي. د قرآن هر یو دفعه په هر سړک د خپو لاندې پیمالېږي. نو د قرآن بې حرمتي خیر دی، د زیارت بې حرمتي وشه. دې وجې نه لږ سوچ وکئ، خدای ته وګورئ، د خدای لویې ورځې ته وګورئ، د خپلې دوکاندارۍ پرېږدئ، د خپلې دوکاندارۍ پرېږدئ. راشئ د ټول
ټول پاکستان د ټاپ علما را جمع کوي چې د قبرونو حاصلات خوړل جایز دي او که ناجایز دي. قبر نه دکانداری جوړول دا حاصلات خوړل دي او ناجایز دي او که جایز دي. دا استفتاء وکړي. زیارتونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تللی، قبرونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تللی دی او دعا یې ورته کړې ده. دعا یې ورته کړې ده. قبرونو ته تلل چې اسلام اجازت کړی دی، د دې دا معنا نه ده لکه په پنجاب کې چې زیارت ته ښځې ورشي او زوی نه نو چرګوجی ځان سره وړي، نو زیارت ته وایي چې بابا کوکرګین ته پتر دی، کوکرګین ته پتر دی، دا چرګوړی والا او زوی راکا. دا که په اسلام کې وي نو خبر نه یم کېدای شي زما علم نه باري. واخر دعوانا یعنی یو شی دوايي ده. په کارخانه یو قسم ټیکس، په هول سیل ډیلر باندې بل قسم ټیکس. ډیلر چې په دکاندار خرڅ کوي، دکاندار ته وایي چې اوس به دې بل لیبل په دې بوتل لګې، په هغې باندې به لیکي انکم ټیکس لیکلی څه بلا ټکی دی مانو سې دی، خو په دې به د خرڅولو ټیکس 15 روپۍ ورکوي. سیل ټیکس، سیل ټیکس. اوس یو بله خبره ده، دا بند کړه دا لوډ سپیکر. روک شئ، خپل کار کوئ چې خدای او رسول ته متوجه نه یئ او تاسو ښې ورځې ولیدې که مړ په قبر مې غټه سوټه غولو کوي. سو پورې چې د خدای او د جناب محمد رسول الله درته متوجه شوي نه یئ، خدایم خدای نه یې ګڼلی او رسولم رسول نه یې ګڼلی او تاسو ښه ورځ ولیده هم داسې بدر بدر خاورې په سر ګرځئ. واخر دعوانا. او د خټې داسې دغه غوندې جوړوي او په قالب کې واچي، چې قالب کې واچي پاسه پې تار راکاږي، داسې دوی غورځوي خښته ترې جوړه شي. د خښتې جوړېدو اول قالب چې دا ایجاد ګران و، اوس دې نه پس نورې خښتې جوړول دا ګران کار نه دی. هره ورځ ګوره لکها کروڑها خښتې په قالب کې جوړېږي. د مور په رحم کې هغه قالب چې د آدم علیه السلام تصویر پکې جوړو، هغه قالب الله ستا د مور په خېټه کې. نو هر سړی او ماشوم چې دی د مور په خېټه کې هغه قالب نه جوړېږي او بیا هغې دپاره ماده څه پیدا کړې ده چې اوس دا خښته به چې د مور په دې خېټه کې جوړېږي، دې دپاره میټیریل پکار دی. ټیک شو؟ میټیریل، هغه میټیریل یې د مور په سینه کې ایښی دی او د پلار یې په ملا کې ایښی دی. یخرج من بین الصلب والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق. فلينظر الانسان، دا انسان دی لږ وګوري چې دی د څه شي نه پیدا دی. خلقا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، د هغه نطفې نه پیدا دی چې د مور د سینې نه دلته راشي او د پلار د ملا نه دلته راشي. دو ساس دي. اوس دې دوو ساسکوله نور میټیریل د کوم ځای نه راغی، خو چې نطفه دې ځای ته راله شي د مور ماهواري چې کومه ده هغه بند شي، هغه ماهواري ستا د بدن میټیریل شي. سرونه خوځوئ، خدای راستي که په ټک پوهېږي. دلته یو تیاوال ما پسې مونځ کړی و دلته، نو زه داسې چې بار ووتم نو ملګري ته لګی چې خلو چې کوافرې خبرې خو یې وکړې، داسې کوافر ملو ما چې تا لیدلی نه دی لکه دا د چې بس غلی تې تېر شوم. ما نو زده ته څه وې کافر هم کړې ورپسې. نو وروره تاسو هغه یې ما درته یو ځل ویلي چې د موټرونو کې رستو مارغان د صاحبانو ایښي، دا موټر چې روان یې او خوځي نو د هغې دا سر داسې داسې کېږي.
خفه نشي تاسو هغه مرغان یې کني اوس درکې یو را پسوم او درومې چې دا ما څه ووایي ځان ستړی کول دي خو زما غاړه خلاصي زه د خپل ځان په خلاصي کې یم تاسو ځان پوهوئ که نه پوهوئ خو دې ته ګورئ چې په دې کائنات کې ګوره یو د الله ذات دی چې هغه په بنده باندې څومره مهربان څومره مهربان وګوره یو بادشاہ هغه ښکار باندې تللی چې ښکار باندې تللی دی ښکار یې چې وکړو نو د ښکار غوښې ورتې کړې وزیران وغیره ورسره ناست دي او خوري یو کارغه راغی او د بادشاه د مخې نه تیکه وتښتوله چې وی تختوله بادشاه ته ډېره غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاه د مخې نه تیکه وتښتوله پاس سور شو ورپسې منډې اوس کله کله بادشاهان هم سره د عقله په غرونو سره شي عقل نه لري او زمونږ د پاکستان بادشاهان خو همیشه د خره لکۍ نه وي په دې ډب نه دي منډې منډې د مخکې وزیران ورپسې کارغه د یو دیوال ناخوا ور واوړېد چې ګوري یو سړی داسې تړلی پروت دی لاسونه شاته او خپې د کارغه هغه تیکه یې وړه او دې سړي له یې په خوله کې ورکړه چې بادشاه ورورسېدو نو کارغه خو لاړو دې سړي ته وایي څوک یې هلک وی صاحب په دې لاره روانم سوداګرو ما غلونو وشو کوله او لاس او خپې راته وتړل هغې رانه لاړه او زه پروت وی روټۍ اوبه څه چل کې وی 40 ورځې مې وشوې چې دلته پروت دی دا کارغه ټیم په ټیم اوبه م راوړي او په خوله کې راچوي او روټۍ م راوړي او په خوله کې راکوي 40 ورځې او ځان پرانیستی شم تړلی داسې نو مولانا روم وی السببها بگذرو تقوی طلب السببها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وی هیلی لټول پرېږده تقوا وکړه د الله د راضي کولو کوشش وکړه چې الله راضي کې نو وهم ګمان به دې نه وي او د هغه طرف نه به روټۍ تا پسې منډې وایي خو دا عقل مني کارغه او 2 ټایمه روټۍ راوړله او سړي ته په خوله کې ورکړه ته خو وایې چې که دا کار وشو بس د لوږې به مړ شي که دا شرانه لاړو د لوږې به مړ شي که دا نوکري مې لاړه د لوږې به مړ شي که دا دوکان مې لاړو د لوږې به مړ شي خیال دې راغی که دا پټی رانه چا واغېستو د لوږې به مړ شم نه وګوره ته خو لا بیا هم لاس خپې وهې او ځان لی پیدا کې د انسان نه بغیر دا ځناور چې دي د دې دوکاندارۍ شته پټي شته نوکرۍ شته دې لی څوک ورکوي خنزیر وګوره خنزیر څومره پلیت شی خدای پیدا کړی دی څومره پلیت ټایم په ټایم یې ور رسوي خنزیر جلال کې داسې واز دی پې باندې دي چې ستا به څوک هم ورتړو داسې غواړي ما په هندوستان کې لیدلی دي اریان بشي چې د هغه غوښې ته وګورئ د هغې اواز ته وګورئ نو عزیزانو عرض مې دا و چې شاه ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا یا نادان ځان د محمد د چمن ګل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکو کاغه یو ته کېناستې والله پوی بم نه او در پسې به روټۍ را منډې پوی بم
او کده الله سره دې پرې خو او د دنیا او د بندا سره دې اختیار کړه در په در او خاورې په سر بګره نو دې خبرو ته سوچ کو فکر ورته کوي لوی مشکل در باندې راشي لوی تکلیف در باندې راشي نو یو ټکی را یاد کړئ چې تو چرا باشی به فکر مبتلا کار ساز ما به فکر کار ته فکر ولی کې ا کار ساز خو ستا په فکر کې دی تاسو وایي په ایمان د الله څخه کار دی د الله کار درته معلوم دی الله سره دکانداری کوي ها کارخانه شتا نوکری شتا سشتا د الله کار دی زما کارونه کول ټول ورځ او زما کار بدای چې زبده تبد الله کارونه کې او الله بستا کارونه واخر دا وقتان دې کنه دې یا دا خلک دي کنه لنډه ده نن مازیګر د جمعې ورځ دلار شي کابلای کې بایسکوپونو تا نن مازیګر ورشي د خان زوی پکې نشتا د ارباب زوی پکې نشتا د نواب زوی پکې نشتا د افسر زوی پکې نشتا خو هم پکې دا د سوکمار زامن بګوري او بایسکوپونه ته وی کنه د شپې وګوره په دا میوزیک سنټرو کې دا ټول بازارونه چې نن د ډمتوب مرکز شو هر یو بازار د کنجرتوب او د ډمتوب مرکز شو دې کې د شپې وګوره چې بلو پرنټونه پکې چلیږي ته وګوره د خان زوی پکې نه د نواب نه د ارباب نه ټول دا د سوکمار زامن پکې جاری ودی وړګران شو وړګران شو ډېر شکر دی خدای دې د لوګي مردار کړ د لوګي مردار شي دسوک هر شی وګور اسمان سره خبرې کوي هر شی د بنظیر ابتدا 300 روپے بورا و د چینو او انتهای 1050 روپے هندوستان هغه چینی را لېږلی دا چې کم غنی د هندوانو په غولو سار بشوي دی هغه چینی ته جوړه ده په شرمونو شرمېږي د خپل وطن چینی نن بل لور کوي او د هندي په غولو چې کم غنی سار بشوي هغه چینی تعالی راغلی هغه چینی په 1050 درکوي دستعمل په جمی کې انګريزان درته بنینونه راولېږي جرابې بنینونه ټوپای داستانې وغیرہ 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 دا هغه مال دی چې انګريزانې ګلجو ته ورغورځي د خدای په نامه او هغه نور ملکونو ته لېږي چې دې کې ثواب دی د عیسی مسیح په نوم باندې هغه مال په کاټنو کې راشي هغه مال بیا دلته پتا باندې په 500 روپے بنین خرڅي دي بیا آیات آباد شریف چې کوم الله پاک جوړ کړی دی خدای دې آباد لري ځکه چې زمون خزې پکې مازیګر ټایم کې ډېره خوشحاليږي ټیک شو آیات آباد شریف کې هغه بنینونه دلته پریس کړی شي او استری مستری او پلان ډینګ پکې وشي هغه بنین بیا د سن مایکل په نرخ باندې بیا پتا خرڅي ورشي په کوټه دروازه کې وګورئ هغه بوټان چې انګريزانو د خدای په نامه را لېږلي هغه بوټان په 2000 روپۍ بوټ پکې دی په 1500 پکې دی په 1200 پکې دی په 800 پکې دی په 400 پکې دی هغه بوټان پتا پدې بیا خرڅي کافر ملک خیرات درکې او د دې زمینو د لاسه هغه خیرات بیا پتا خرڅي چې سکیږي ډېر خکې سکیږي ډېر خکې الله چا سره ظلم نه کوي الله چا سره زیاته نه کوي ستا د خپل اعمالو سزا ده چې تا ته ملاوي دا زما د کور خبرې نه دي چې ما تاسو ته وکړې زما د کور خبرې نه دي
دا د پیغمبر خبره ده کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی دغسې به در باندې حکمران راځي څنګه چې یی یو جنۍ وه ناوې کړې وه جنکۍ ورته ناستې وې نو هغې ناوې په زړه کې خوشحالي چې ښه دی ودېږم خاصې په ظاهره کوي نو جنکۍ ورته ناستې وې په دې کې زلمی راغی چې زلمی راغی ورسره دا د کوتکشا زامن دي دا وړاندې رسته کېږي چې زلمي سره روان دي دا د سور بچیه د ذلیل بچیه حرامي لاندې رسته ورته کېږي خلک خو مغه د خر بچی دی چې تاسو سره یو ځای ګرځېدو نو اوس ته څه شی جوړ شو چې را روز پورته داسې ګوري څوک ورته داسې ګوري څه چل دی خونې دوه شوې که خپې څلور شوې که سپېږمې پنځه شوې همغه خر دی که نه نو دوی ورسره یو را روان نو پوزه یې نه وه دا زلمي چې پوزه یې نه وه نو هغه جنکو چې ورته وکته ویې ویل دا خو بې پوزې دی بې پوزې دی بې پوزې دی چا ناوې واورېده جنکو ته وایي چې ډېر شور مه کوئ زما هم یو شونډه نشته د هغې د اپا شونډه غوسه وه ډېر غږ مه کوئ شور مه کوئ واپس لاړ نه شي که د دې زلمي پوزه نشته نو زما هم دا یو شونډه نشته زه یو جنازه کې پېښ شو امام مې اوس راکاږي چې دا جنازه تو کا ما لکه اوس ما ته رښتیا یم چې پوره معلوم نه وي که نه داسې دې جنازو ته ډېر نږدې کېږم هم نه خو امام مې راکاږي د خلکو مخکې اوس ما اودس هم نه و تیمم مې والی او په تیمم جنازه کېږي نه امام بیا راکاږي هلکه ما تیمم ویل هر څه چې بس ته وکړه په زور یې مخکې کړمه خیر الله اکبر مې وویو زه مال ورکېږئ سبا له مې خیال وکړو چې د مړي جنازه په قبر باندې 3 ورځو پورې کېږي که په ړومبۍ ورځ پاتې شي نو مال چې یو 3-4 کسه ځان سره بوځمه او په دې قبر جنازه وکم ځکه چې تیمم باندې جنازه نه کی هغه سبا چې راته پته ولګېده هغه سړی اجرتي قاتل و په پیسو به مړي کول په دې اړه کې مې وویل چې سم کار مې کړی چې په اودس کې مې جنازه نه ده کړې د دې دله جنازه کوم ځای کې ده ګرانو اورېدونکو زموږ د یوټیوب چینل د IIPV په نامه سره دی درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي امین